تازه او نوې خبر جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان جمهور رئیس سره وکتل خو ولې او چېرته ویډیو را سره تر پایه وګورئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مه شئ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام د عدم انسلاک غورځنګ غړو هیوادونو د مشرانو د 18مې غونډې په څنډه کې د پاکستان له جمهور رئیس عارف علوي سره وکتل دواړو لوریو د سولې امنیت او تروریزم سره د مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړې د پاکستان جمهور رئیس سولې ته د رسېدو په برخه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ او ویل په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره مهمه ده په دغه کتنه کې جمهور رئیس غنی ویل سوله د افغان حکومت لومړیتوب او د افغانانو اساسي غوښتنه ده او پاکستان باید د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رول ادا کړي د هیواد جمهور رئیس څرګنده کړه افغانستان او پاکستان دایمي سولې او ثبات ته اړتیا لري او اوس د دې وخت را رسېدلی چې شته ننګونې پر اقتصادي فرصتونو بدلې او پر سیمه ییز اتصال تمرکز وکړو هغه زیاته کړه د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د دواړو هیوادونو د ملي ګټو پر بنسټ استواره وي جمهور رئیس غنی ویل په سیمه کې د ټاپې په څېر سترې اقتصادي پروژې کولی شي په افغانستان پاکستان او سیمه کې د اقتصادي او سوداګریز انکشاف لامل شي جمهور رئیس له تروریزم سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو جدي مبارزې ته په اشارې وویل افغان ځواکونو د داعش او طالبانو په شمول ټولې تروریستي ډلې د ډیورنډ کرښې په اطرافو کې ځپلي دي هغه د پاکستان له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې هغوی دې هم ورته اقدامات وکړي جمهور رئیس غني زیاته کړه بدبختانه د طالبانو ډلې رهبران تر اوسه هم د پاکستان په خوره کې په آزاد ډول فعالیت کوي نو مینه مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله تر بیا ښې چارې